د ژمي له رارسېدو سره سم یتیم او بېوزله ماشومان تر بل هر موسم مرستې او لاسنیوي ته اړتیا لري. تازه یو مرستندویه بنسټ د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې پر سلو یتیمو او بېوزلو ماشومانو ژمني جامې ویشلې دي. د یاد خیریه بنسټ مسؤلین وایي دوی هڅه کوي تر څو د دغه ولایت په کچه ټولو بېوزلو ماشومانو ته د مرستو دغه لړۍ ورسوي. اطفال بی‌بضاعت و یتیما که واقعا در شرایط بسیار سخت و دشواری سپری میکردن، اکثریتشان در مدارس یا در دارالایتام‌ها بودن یا در جایی بودن که نمیتونن، در یک خانواده بودن که نمیتونستن امی پوشاک و امی البسه زمستانی را با خود پورا کنه و یا به دست بیاره. ما از طرف امی نهاد که افغان حسین خیریه بنسټ است به می یتیم‌ها امانت از یاره صدقاتی که اینا کرده بودن، ما به می مسکینا و امی یتیمات تسلیم نمودیم. له دې سره مرسته اخیستونکي ماشومان له یادې مرستې خوښ دي او وایي د اقتصادي ستونزو له کبله یې د دې توان نه درلود تر څو د ځان لپاره د ژمي جامې وپیري او له نورو خیریه بنسټونو د ورته مرستو د دوام غوښتنه کوي. او موږ ته د افغان حسیني خیریه بنسټ لخوا بوټ، دستکشې، کورتۍ، خولۍ او دستمال راورسېدو او زه د دې خیریه بنسټ څخه نوره دا هیله لرم چې نور داسې فقیرانو مسکینانو سره کومک وکړي. موږ ته چې دا کوم افغان حسینه خیریه بنسټ نه دا کوم کومک راغلی، کورتۍ ده، خولۍ ده، دستمال ده، دستکشې، جرابې دي، موږ ترې ډېر خوشحاله یو بوټانو سره. موږ دا غواړو دا کوم یتیمان، کوم مسکینان چې دي د نور سره کومک وکړي. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ کې د ژمنیو توکو د مرستې داسې مهال ویشل کېږي چې د هوا په سړېدو سره مرستندویو بنسټونو د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې خپلې مرستې تر بل هر وخت زیاتې کړي دي.